السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ لوبې ترسره کیږي. دا لوبې چیرې او څه وخت ترسره کیږي د دې لوبو په اړه لنډ معلومات درکوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست دا چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. په پام کې ده چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشتې په وروستیو نیټو کې د زیمبابوې سره 3 شل ورځې او 2 ټیسټ لوبې ترسره کړي. دا سیالۍ د فروری په وروستیو کې پلان شوې وي، خو لا تر اوسه کرکټ بورډ دقیقه نیټه له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. مخکې داسې راپورونه ترلاسه شوي وو چې ګوندې زیمبابوې کرکټ ملي لوبډله به د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوي 3 شل ورځې او 2 ټیسټ لوبې ترسره نه کړي، ځکه لا هم په زیمبابوې هیواد کې د کورونا له وجې ټول ښارونه بند دي. خو اوس په یو تازه راپور کې ویل شوي دی چې زیمبابوې کرکټ بورډ د روغتیا وزیر څخه اجازه ترلاسه کړې ده چې د افغانستان سره 3 شل ورځې او 2 ټیسټ لوبې ترسره کړي. دغه لوبې په متحده عربي امارات او یا هم په عمان هیواد کې ترسره شي. یاد دې وي چې د دې سیالیو لپاره لا تر اوسه افغانستان کرکټ بورډ نهایي نیټه نه دی اعلان کړې. دا و د کرکټ مینوالو دپاره یو بل د خوشحالۍ خبر. که مو دا خبر خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.